السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم شهباز شریف د کوټې په دوره کې د بلوچستان له ولس سره د هیوالي څرګندونه وکړه. په دوره کې وزیر اعظم وویل چې د امنیت دپاره د ټولو د پکار دی چې په کردار ادا کړي. د امن و امان په اړه د غونډې د صدارت کولو پر مهال وزیر اعظم وویل چې د بلوچستان د ترقي بغیر د هیواد د ترقي پرمختګ امکان نه لري. د جعفر اکسپریس په پیښه باندې ټوله خواشیني دي. ایس ایس جی په ډیر سخت حال کې غوره کارکردګي ترسره کړه. 15 ترهګران یې خپل انجام ته ورسول او 319 بېګناه انسانان یې وژغورل. د ځوانانو میړانه او پخه اراده د هر ډول ستاینې وړ ده. وزیر اعظم په کوټه کې د امن و امان په اړه د غور کولو په غونډه کې وویل چې د ترهګرۍ تر ختمولو پورې امن نسي راتلی. موږ د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د 70,000 انسانانو قرباني ورکړې ده او معیشت ته مې $10 تاوان رسېدلی دی. د وسلوال فوجونو په قربانیانو سره امن راغلی دی. پوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ ناسور ولې بیرته راپورته سو؟ قوم ته پکار ده چې د دوست په جامه کې خپل دشمنان وپېژني. زموږ ختیځ دشمن زموږ پر زخمونو زهر پاشي او د طالبانو سره د خپلوۍ ساتونکو له کبله زموږ نن د داسې حالاتو سره مخامخ یو. وزیر اعظم شهباز شریف د جعفر اکسپریس په پیښه کې د ترهګرو په ضد د مقابله کوونکو افسرانو او ځوانانو سره ولیدل او د هغوی د لوړې حوصلې او زړورتیا ستاینه یې وکړه. د سکیورټي چارواکو په پیښورانه مهارت یې وستایه. وزیر اعظم د شهیدانو له کورنیو سره ولیدل او د ریاست له خوا یې پوره باور ورکړي. وزیر اعظم او آرمي چیف د سی ام ایچ کوټې دوره وکړه. له ټپیانو او اغېزمنو کورنیو سره یې ملاقات وکړي. صوبایي وزیر میر علي حسن زیری ویلي دي چې د جعفر ریل ګاډۍ پیښه افسوسناکه ده. په هب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې پیپلز ګوند د خوابدو بلوچانو سره د خبرو لپاره چمتو دي. پاک فوج د ریل ګاډۍ ځپلي آزاد کړل. پاکستان کې په ناره لګونکي صدر زرداری هم بلوچ دی. د پاک فوج سپایان په نقشه کول د افسوس وړ دي. هغه وویل چې صدر زرداری د بلوچستان لپاره د حقوق بلوچستان اعلان کړی و. د کوم وروسته چې چاپیریال ډیر ښه سوی و. د بلوچستان د وزیر اعلی سلاکاري لپاره د ترقي نسوا محکمې ډاکټر ربابه خان بلیدي وویل چې د میرمنو د پرمختګ او خود مختیاري لپاره د حکومتي او غیر سرکاري شراکتداري ته اړتیا ده. د اسلامک ریلیف پاکستان د ډلې سره د لیدو کتو پر مهال هغه وویل چې پکار دي چې د میرمنو د ترقي منصوبې د رسمي کاروایانو پورې محدوده نه وي بلکې د هغه د رښتیني اثرات په ژوند کې ښکاره سي. موږ یوازې پالیسي سازي نه کوو بلکې عملي اقداماتو ته پاملرنه کوو چې و میرمنو ته د هغې موقع ورکړل سي د کومو چې هغوی حقداره دي. په بلوچستان کې و میرمنو ته په معاشي او سماجي کچه باندې وړاندې ګواښونو تر له تېرولو لپاره جدید او عملي ګامونه اخلو. په ډاډر پولیس تاڼه کې ایس ډي پي او هیډ کوارټر عبدالحمید تهم د ایس ایچ او ډاډر محمد رفیق جتک او د آی سی ای انچارج ډاډر طارق امیر سره په ملګرتیا خبري کانفرنس په کول وویل چې د ایس ایس پی بولان رانا محمد دلاور پر ځانګړي هدایت ډاډر پولیس د جرایم پیښه وګړو په ضد سخت کریک ډاون په کولو بېلابېلو کاروایانو کې د 4 ملزمانو څخه 6 غلا کړل سوي موټر سایکلان د نان کسټم پیډ سګریټ ډنډې ګټکا او 15 کیلوګرامه چرس سره ملزمان ونیول. هغه ویل چې همن د بحالولو لپاره ډاډر پولیس په نیشنل های وی لینک روډ باندې په موټر سایکل گشت کې زیاتوب هم کړی دی. د ولس څخه خواست دی چې د پولیس سره مکمل مرسته وکړي او د شکمنو کسانو په وخت اطلاع راکړي. د ډیپټي کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکړ تر صدارت لاندې د ډیسټریکټ نارکوټکس غونډه وسوه کوم کې چې په ټوله ضلع کې د نشهیي شیانو په ضد کاروایي په هکله تفصیلي معلومات ورکول سو. ډیپټي کمشنر وویل چې د نشهیي شیانو د مخنیوي لپاره پولیس او د اکسایز افسرانو ته پکار دي چې د انټیلیجنس او د ادارو په مرسته په ملګرتیا کار وکړي. د نشهیي شیانو ډیلران او ګریزران د هیڅ رعایت مستحق نه دي. څوک چې پکې لاس لرونکي وي د هغوی په ضد د سمدستي کاروایي وکول سي. د نشهیي شیانو څخه کېدونکي تاوانونو په اړه په سکولونو او کالجونو کې دي بېلابېل سیمینارونه وکول سي
چې ځوان نسل د نشه یي شیانو د لت څخه ژغورلو دپاره په هغوی کې شعور پیدا کړل سي. د نشه یي شیانو په ضد کاروایي کول د پولیس په لومړي ذمهداریانو کې برخه ده. په نشه کې بوخت کسان د دارو درمل دپاره په صوبایي دارالحکومت کې قایم مرکز ته استول کیږي. غونډه کې اسسټنټ کمشنرانو، ډي اس پي نصیر آباد او نورو افسرانو ګډون درلودی. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.